د کندهار ښاروالي لپاره یو بل د پرمختګ او ودې ځانګړې ورځ. کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي فعالیتونو په دوام یو وار بیا د ښار د اساسي زیربناوو د پیاوړتیا په موخه یوه مهمه پروژه پیل کړه. کندهار ښاروالي د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ښار په 12مه ناحیه کې د حاکم صاحب اډې ته څیرمه د فامیلي سړک د اساسي رغونې چارې رسما پیل کړې. یاد سړک چې د ښاري تګ راتګ په بهیر کې مهم رول لري په بشپړه توګه په معیاري ډول رغول کیږي. نو دا ستاسو دپاره و د دې منطقې دپاره زیری دی. دا لار یقینا چې خراب وي ډېر مصیبت یې ډېر مشکلات یې کورني مشکلات هم د منطقې مشکلات هم او د خلک هم ورسره په غاوي مریض هم ورسره په تکلیف وي. اوس دغه سړک جوړیږي. دا سړک ټول ټال 1150 متره اوږدوالی او 12 متره پلنوالی لري او ټولې رغنیزې چارې به یې د 2 میاشتو په موده کې بشپړې سي. کم پروفایل او کم ډیزاین چې موږ سره کول سوی دی د دې سړک ته د هغه مطابق یې جوړوو چې یعنې مثلا دغه سبګریډ او سب بیس او بیسکورس او دا شان چې په کم سړک کې راسي هغه عموما یعنې دغه کیفیت ښه کیفیت یا په ښه کیفیت هغه سړک جوړیږي. په دې رغنیزه پروژه کې هر ورځ 25 تنه فني او غیر فني کارکوونکي په منظم ډول کار ترسره کوي څو چارې د ټاکلي مهالوي سره سم په چټکۍ مخته ولاړې سي. د ښاروالۍ سره او د امارات سره مو ډېره خوشحاله یو چې د دې د کار زمینه برابره کړې ده. نو بس ډېری خلک یې اخته کړي چې خدای دې ته خیر ورکړي. د دې مهم سړک لپاره څه کم 12 میلیونه افغانۍ ځانګړي سوي دي چې د کندهار ښاروالي له انکشافي بودیجې ورکول کیږي. د ښاري خدمتونو پیاوړتیا او د ښار متوازن انکشاف د ښاروالۍ د ټیم لومړیتوب دی. اوس دا د شکر د شلو کالو بعد کار په شروع شو. سړک ته مسلمانانو د بیچارهګانو ولس لپاره فعاله سو د خیره جوړ بس. د فامیلي سړک په بشپړېدلو سره به یاده سیمه نه یوازې د تګ راتګ له ستونزو خلاصه سي بلکې د خلکو ورځنی ژوند به اسانه او د سیمې اقتصادي فعالیتونه به هم پیاوړي سي. آبادیږي